دوه ورځې مخکې د افغانستان د اسلامي جمهوریت لخوا د مذاکرې لپاره پلاوی وټاکل سو. د دغه پلاوی په ټاکل کېدو باندې ډېرې مشورې وسوې، ډېر غور وسو تر څو یو داسې پلاوی جوړ سي چې هم مؤثر وي، هم د افغانستان د ټولو اقشارو څخه نمایندګي وکړي او هم د هیات په ترکیب کې سیاسي اجماع وي. په خوشحالۍ سره دا وایو چې کم هیات چې دوه ورځې مخکې یې ترکیب اعلان سو، په دې هیات باندې پوره سیاسي اجماع سته د موږ په صف کې، د جمهوریت په صف کې، او هغه آوازې او ګنګوسې چې ګویا د افغانستان د جمهوریت په صف کې دغه توانایي نسته چې په سیاسي اجماع او په ټوله کې په اجماع باندې یو کار مخې ته بوځي، هغه غلطي وي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت هیات د افغانستان د ټولو خلکو استازیتوب کوي، علما پکې سته، مدني فعالان پکې سته، ښځې پکې سته، د سیاسي ډلو استازي پکې سته، د حکومت استازي پکې سته، او په ټوله کې داسې یو هیات ده چې دا به د افغانستان د یو موټی افغانستان، د یو متحد افغانستان او د یو قوي افغانستان په استازیتوب به په دغه مذاکراتو کې ګډون کوي. موږ هیڅکله هم دا نه دي ویلي چې د طالبانو لخوا څه هیات جوړیږي هغه دې باید په څه ډول وي، او د موږ غوښتنه له طالبانو څخه هم دا ده چې نور د دوی بهانې نه لټوي. د موږ لخوا ټول اقدامات سوي او آخري اقدام هم دا و چې هیات وټاکل سو. اوس د موږ غوښتنه له طالبانو څخه دا ده چې دوی دې هم خپل هیات وټاکي تر څو مستقیم مذاکرات پیل سي. موږ دا پوښتنه نه لرو چې د طالبانو په هیات کې به څوک وي، د چا استازیتوب به کوي، ترکیب به یې په څه ډول وي، د افغانستان د کومو قومونو استازي به پکې وي، د افغانستان د کومو اقشارو استازي به پکې وي، آیا ښځې به پکې وي که نه وي، آیا د مختلفو فکرونو خلک به پکې وي که نه وي، هغه به دوی خپل هیات ټاکي، دوی د خپل باصلاحیت هیات وټاکي. د موږ لخوا هیات ټاکل سوی او هر کله چې طالبانو خپل هیات وټاکه انشاءالله مستقیم مذاکرات به پیلیږي. سولې ته په دې رقم تګ نه کیږي که موږ د سولې د مذاکراتو په هره مرحله کې، په هر پړاو کې نوې بهانې ولټوو او نوې پلمې راپورته کړو، نو طبعا چې هغه به د مذاکراتو په لاره کې عمدي خنډونه جوړ کړي. د موږ غوښتنه ده د طالبانو نه چې دوی دې نورې پلمې نه جوړوي. آخري پلمه د دوی دا وه چې دوی له داسې هیات سره خبرې کول غواړي چې دغه د افغانستان د ټولو اقشارو نمایندګي وکړي، که څه هم دا دوی ته مربوطه نه وه. دا د موږ مسؤلیت ده، د افغانستان د اسلامي جمهوریت مسؤلیت ده، هم مو قانوني مسؤلیت ده، هم مو اخلاقي مسؤلیت ده چې موږ یو داسې هیات جوړ کړو چې د افغانستان ټول خلک پکې وویني، ښځې دې پکې وي، علما دې پکې وي، سیاسیون دې پکې وي، د مختلفو فکرونو خاوندان دې پکې وي، تر څو د افغانستان د تنوع، د افغانستان د اوسني حقایقو استازیتوب پکې وسي. موږ هغه کار وکړه. د دې لپاره چې دا هیات کې، په دې هیات کې د ټولو اجماعي تعداد مو لوړ کړه، 21 تنه سول. د هیات په راس کې ښاغلی ستانکزی صاحب ده چې دولتي مسؤلیت نه لري، او ډیری د هیات غړي چې دي هغوی دولتي مسؤلیتونه نه لري. د دولت د مامورینو تعداد پکې ډیر کم ده. دا د موږ مسؤلیت و، موږ خپل کار وکړ. که چیرې د پلمو جوړولو خبره وي نو په هغې کې بیا به موږ هم ډیر ملاحظات ولرو په هغه هیات باندې چې طالبان یې ټاکي چې د دې هیات ترکیب به څنګه وي. آیا د دوی په ترکیب کې ښځې سته که نسته؟ آیا د دوی په ترکیب کې د مختلفو فکرونو خاوندان سته که نسته؟ آیا د دوی هیات د افغانستان د کومې جغرافیې، د کوم فکر او یا د کوم قشر نه استازیتوب کوي؟ په دې کې موږ هیڅ خبره نه لرو. د موږ خبره دا ده چې دوی دې یو باصلاحیته هیات وټاکي
موږ یو باصلاحیت ایت ټاکلی ده. که چیرې د دوی غوښتنه او یا د هر چا د بل چا غوښتنه دا وي چې د افغانستان لخوا د یو متفرق ایت، د افغانستان لخوا د څو ایتونه مذاکراتو ته لاړ سي، د افغانستان لخوا د مختلف ایتونه مذاکراتو ته لاړ سي، هغه کار نسی کېدی. افغانانو همیشه دا ښودلې چې په دغسې اساسو وختونو کې مخکې ما دا خبره کړې وه چې په دغسې اساسو وختونو کې افغانان سره یو موټی کیږي، افغانستان سره متحد کیږي او موږ په دې پوره باور لرو چې دغه ایت که څه هم پکې هم د حکومت دننه هم د حکومت نه بیرون سیاسیون څه د متفاوتو فکرونو خاوندان پکې دي، خو دا ایت به څه کله مذاکرات ته ځي دوی به د یو موټي د واحد د یو پارچه افغانستان استازیتوب هلته کوي. نور نو د موږ لخوا مسؤلیت رفع، اوس د طالبانو وار ده چې دوی د قدم مخې ته کیږي او دوی د خپل ایت وټاکي، د دوی ټولې پلمې نور خلاصې دي او په دې پلمه جوړول هغه به د مذاکراتو په وړاندې عمدي او قصدي ممانعت وي.